سلامونه د همیشه بهار افغانستان ډیرو درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ قانت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو د ننګرهار ولایت اړوند سرود ولسوالۍ بالاباغ کلي ته راغلی یم. نو دغلته راغلي یو تاسو لپاره به یوه کلیوالي او تفریحي خپرونه دغلته برابره کړو. نو دلته به له بازار کې دوکاندارانو سره ټوکې ټکالې د زړه خواله او ترڅنګ به ورسره یوه ذهني پوښتنه هم کوو. زموږ دغه کلیوالي خپرونه درسره تر وروستۍ پورې وګورئ او که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي هغه هم درسره سبسکرایب کړئ. لیدونکو د یو ورور دوکان ته راغلی یم. تاسو ګورئ چې خیاطي کوي. ته سره غږېږم چې د دوی دا سیزن او دوکانداري څنګه روانه ده او جوړې په څو ګنډي دلته. سلام علیکم استاده. وعلیکم. څنګه یې جوړې په خیر یې؟ شکر د فضل د خدای ده. ډېره مننه. که نوم مې راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني. اسدالله. اسدالله استاد څنګه یې؟ ژوند څنګه تېرېږي؟ شکر د فضل د خدای ده. خیاطي څنګه ده؟ جوړې خو به ماشاءالله اوس هم ګورو هغه ډیزایندار شی ده شروع کړی دی. او شکر د کاروبار روان ده. پیسې ډېرې اخلې که لږې؟ والله څه چې ریټ یې اخلو. نه لکه څومره اخلې؟ د ګاګ جوړې اخلو 2500 1500 300. ستاسو سیزن به بیا ماشاءالله په روژه کې ښه یو څه. او شکر د څه چې تقدیر کې کله یې رسېږي. داسې د ورځې په اوږدو کې به څو جوړې ګنډې؟ یار 3 څلور. ډېره نه ګډل کېږي؟ نه. دلته یوازې کار کوي که نه کوم شاګرد هم سره شته دی؟ نه یوازې ته شاګردان نه پیدا کېږي. ولې زه یم که نه؟ راشه که نه په دواړو سترګو. ما ته ورځې څو روپۍ راکوي؟ پیسې د کومه شو کالي به درته وکړو. نو په یو جوړ کالي تا سره ته ورځ کار وکړم. والله نور همدا ریټ ده. زموږ دغه خپرونه تفریح خپرونه ده او راغلو یو ستاسو سیمې ته. نو زه به تا نه پکې یوه ذهني پوښتنه وکړم ته ما ته ځواب راکړې. صحیح ده؟ صحیح ده. هغه سوال په دې ډول دی که نه چې په ویسټ انډیز کې ماشوم وشي که نه د غاښونو رنګ یې څرنګه وي؟ بالکل غاښ نه لري. چا ویلی؟ زه وایم. سوچ دې بې کړی که نه؟ ښه صحیح. او سل په سیله. ډېره مننه. ژوندی اوسي. که څه غوښتل لري یا څه پیغام لري لیدونکو لپاره مهرباني وکړئ. ژوندی اوسې. مننه. تا نه یو جهان مننه. خیر اوسې. مننه. لیدونکو د یو بل ورور دوکان ته راغلی یم. تاسو ګورئ چې دا دلته څپلکې ترڅنګ بوټان خرڅوي. ده سره غږېږم چې ده کاروبار څنګه روان دی. سلام ستړی مه شئ. ورور جوړ خیرت په خیر یې. شکر د مهرباني. ډېره مننه. خوشحاله اوسې. ته په خپله څنګه یې جوړې؟ والله شکر د ورور ته خپله ښه انشاءالله. خیر اوسې. که ځان ور وپېژنئ لیدونکو دپاره. زما نوم شکر عالم ده. د بالاباغ د اوسېدونکو د بازار یو تن دوکاندار یم. شکر الله وروره څنګه یې؟ دوکاندارۍ سره څنګه یې؟ والله شکر د وخت دی کاروبار نشته وروره. تمام ورځ کې یو 2 جوړه کلیوالي دوکانداري د 2 جوړې 3 جوړې سبلک خرڅ کوو کران ناست یم. نو چې 2-3 جوړه هم خرڅ شي غټ شی ده ځکه دا خو اطرافي سیمه ده مشتریان به کم وي پکې. مشتریان خو بالکل نشته. ما خو ځکه درته یاد کړې بیا جوړه کې مسالې سبلک د 15 روپۍ 10 روپۍ پرې ګټو هغه 50 روپۍ هغې به چې جوړ شي ورنه. بازارونه هم تېر په نسبت ډېر خرابه شوي کله. والله بازارونه هېڅ شی هم نشته وروره. کاروبار دی یو هم نشته. ولس چې آباد وي ورسره ټول دوکاندار هم آباد وي ډریور هم ورسره آباد وي ټول ورسره بهېږي. چې ولس کې چې نه وي نور دوکاندار به چې وکړي.
په همدې هیله چې هر څه بېرته جوړ شي نو دې نه بعد خو روژه را روانه ده که نه اختر به یو څه ناڅه ښایي تاسو لپاره او انشاءالله امید لرو ورته امکانات لري چې به ښه د روزګار په کاروبار چې برابر شي د ټولو به ښه روژه هم به ښه چې کاروبار پکې نه وي نو روژه به څنګه روژه هم به ټوله به همداسې سوړ پوړ به وي موږ چې ګورو هلته د خیاطۍ ماشین هم لګېدلی کالیم پراته دي نه کالیم ګنډې که نه دام کړئ کالیم ګنډو کاروبار د ګاګ خو نشته دی دا قراردادي جوړې دي مونږ ښار نه شرکتونه راوړو جوړه 10 روپۍ 15 روپۍ ګنډو څه دکانداري شي څه د هغه شي د کاروبار د کور د مصارفو سیستم برابر شي نو بیا چا خبره لنډري مکمل همدا کوي همغه کوي څه وکړو همداسې خو دا ښکاري ژوند دې روان کړی نو والله شکر ژوند باید روان کړو که نه زه په کره ناستېدو هم نه کېږي چې سړی کره ناست یو کار ته به وګوري ډېره مننه زموږ دغه خپرونه تفریح خپرونه صحیح ده زه پکې تا نه یوه ذهني پوښتنه وکړم او ته ما ته جواب راکړې صحیح ده ته راته دومره ووایه چې دیوال په منځ کې څه شی دی دیوال منځ کې دیوال منځ کې خښته ده نور څه نشته او که د خټې دیوال وي د خټې دیوال هره پوه نه شم وروته څه وایم یو فکر پرې وکړه زه آسان دومره سخت نه دی دیوال منځ کې دیوال منځ کې خو چیني پوه شوې که نه خو څوک لکه سر مې خلاص نه شو ډېره مننه خیر اوسئ دا چې کله موږ دیوال لیکو که نه نو دال یا مخکې راځي که نه منځ کې واو راځي نو د لیکلو د لحاظ نه منځ کې واو راځي که نه په دې لحاظ نور خو موږ هم پوهېږو چې دیوال په منځ کې خښته هم وي او خټه هم پکې ډېره مننه اخره کې کوم پیغام لري یا څه غوښتل لري لیدونکو ته مهرباني پیغام خو دا لرم چې تاسو راغلی تاسو نه اوله ډېره مننه کوم چې زمونږ اواز چارواکو ته او دا ټولو ته ورسوئ زمونږ وروره پیغام دا دی چې دا چارواکو ته سرک خامه ده کلینیک باید مونږ ته دلته 24 ساعته شي پوه شوې که نه 4 بجې پورې نو نور دي ټول خلک په مشکلات دي او اول عمده مشکل هم دا دی چې مونږ ته دا سرک پوخ شي ډېره مننه په همدې هیله خیر اوسه مهرباني ډېره قدرمنو خوږو لیدونکو د یو بل ورور دوکان ته راغلی یم تاسو ګورئ چې دم دلته تخت لګولی او دوکانداري کوي ته سره غږېږم چې د کاروبار څنګه روان دی سلام ستړی مه شئ وعلیکم السلام وروره په خیر حاله جوړې تکړه قرارې ډېره مننه خوشحاله اوسئ په خپله ښه صحت ښه دی خدای فضل د بس ژوند د تېرېږي خیر اوسه وروره ځان دې راوپېژنئ تر څو لیدونکي دې وپېژنئ نوم مبارک دی ما نوم جمیل د بالاباغ اوسېدونکی د سخروت ولسوالۍ جمیل بره څنګه یې دوکاندارۍ سره ولا بس ټکو ټوکه کوو ژوند د نور چې ونه کوو هم نه کېږي او پاته شو دوکانداري چې دا دوکانداري خو دوکانداري نه ده او خلک بیکار بېروزګار دي مجبور ده چې ولار ځان ته برابر کې جوړ کړي یعنی خلک په دې سنې راغلی ده چې نه دوکاندار ورباندې اعتبار کوي نه مثلا یو سړی ته چې لاړ شي یو 15 روپۍ قرض وغواړي هغه ورته نه ورکوي وایي سبا دې نه زه څه شی واخلم تا پکې ځان مصروف کړی نو ولا ځان مې مصروف کړی ده د ورځې یو 200 200 پاتې کېږي ورته که زه درته ووایم چې یو واره مکتب ته ځم یو واره کلینیک ته ځم په لاسګاډه کې زه دا شیونه ګرځوم چې زه زیات دوکانداري وکړم په ورځ کې 200 دوکانداري 300 دوکانداري کوم په هغه کې ماته 200 چېرته پاتې کېږي 500 ملاکه پکې پاتې شي زه په همدې هیله چې دا هر څه بېرته منظم شي او ښه شي زموږ دغه خپرونه تفریح خپرونه ده زه به له تا نه پکې یو ذهني پوښتنه وکړم او ځواب به راته راکړې صحیح ده صحیح د جنازې په مونځ کې که نه چې تندي کې دی هغه ځای لاړ شي څنګه به یې وباسي هغه کې خو څوک شازده نه کوي وروره چا ویلې زه وایم ډېره مننه خیر اوسې اخر کې د لنډ وروستی پیغام اورو پیغام هم دا ده چې د طالبانو د حکومت نه ما درخواست دی که نه چې نور په داسې نه کېږي باید چې د پروژه غم وکړي د ځوانانو د کاروبار غم وکړي پوه شوې خو زه اول چې دوی داخل شو هغوی سره هم چې شی نه و کور تش ورته پاتې اوس د خدای فضل درس ورسره شته باید چې دا د ملت غم وکړي ذاتي د خپل د جیبونو غم هم که کوي ذاتي باید چې ونه کړي نور پوه شوې لپاره چې غم وکړي دویم واده خو به نه غواړې نه زه په دې باندې پتنګ یم ته د بل واده
ډېره مننه ښه اوسئ. کور د ودان په څنګه یې؟ خیر صحت دې ښه دی؟ شکر ده که نوم دې راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني. زما نوم داود دی ښه داود ماما څنګه یې؟ کاروبار سره څنګه یې؟ هغه لګیا یې دغه خدای پله نه یوازې ګلداني هم جوړوي که تنورونه هم جوړوي؟ چې دغچه کاغذ کې واچې د جوړوم نو مطلب چیلنجي استاد یې. نو زما مرتب پایده دی دا قاضیتوب مې کړی ښه. همدا د پدري زما کسب دی ماشاءالله ماشاءالله. نو خوښه ده چې څه وایې دا اوس تا کوم شی شروع کړی که نه دا څه شی دی اوس؟ دا اوس تا فرمایش د ګلدانه یې وکړه ګلدانه یې به صاف کړه ګلدانۍ ښه ډولي جوړه کړه چې نمایش کې ښه راشي تر څو هېوادوال دې وپېژني. صحیح ده چې ستا د لاس کمال څنګه دی. انشاءالله چې جوړېږي لاس خبره ده قدرمنو خوږو لیدونکو دغه دروازه چې موږ چیرته ولاړ یو د بالاباغ د کلي عمومي دروازه ده. د دې کلي د اوسیدونکو په وینا چې 1500 کاله شاوخوا تاریخي قدامت لري چې اوس هم د دغه دروازې څخه د دغه کلي لپاره استفاده کیږي. نو دغه یادګار په دې کلي کې ډېر پخوانی او قدیمي دی ځکه 1500 کاله کیږي چې دغه دروازه تر اوسه پورې ژوندۍ ده او هماغسې فصل فعاله ده. لیدونکو اوس هم د بالاباغ په بازار کې یو. دا زه چېرته ناست یم دا د بالاباغ د بازار مشهورې جلبۍ دي چې ډېرې زیاتې مشهوره دي او خلک ورته له ډېرو لرې ځایونو څخه هم راځي. دا چې څه کمال دی او ولې دومره شهرت لري دا راز یې په څه کې دی؟ استاد سره غږېږم. سلام ستړی مه شئ. وعلیکم السلام استاد ستړی مه شئ. خیر په خیر ملګري ښه دي خپله ښه ژوندی اوسئ ژوندی اوسئ. زما نوم صفت الله دی او د بالاباغ اوسېدونکی یم او بعد د دې نه استاد محترمه دا خو زموږ ډېر د پلرونو کار ده نو د نیکونو ډېر پخوا شیرین پزي هم همدا وظیفه او کسب ده نو
همدې کې لګوي بس د هغوی برکت دی د هغوی دعاګانې دي بس او دا خو صفا شه ده پوه شې غوړي هم پکې صفا دي او خالي بوره ده شکرین او چې نه لري پوه شې استاده او بله دا چې بس د سپین ږیرو دعاګانې دي مونږ سره د هغوی په هغه دپاره م ورکوو مثال جلیبي چې پخوو مثال سوالګر یا مثال د خلک چې مثال راځي د هغوی د خیرات دپاره م ورکوو بس د هغوی برکت دي دعاګانې دي مونږ چلیږو ماشاءالله الله نه شکرګزار یو الله نه راضي یو ماشاءالله ښه کار هم جوړ دی دی کې مطلب دې فیلډ کې مکمل تجربه لري ډېر وخت کېږي دا کار کوي الحمدلله او زما خو اصلا استاد چې د ماما ده هغې سره زه شاګرد پاتې شوی یم بس هو هغه اوس ښار ته تللی او کار ماته پرېښی اوس هغه نن مثاله کار زه کوم هغه بس راته وړه تیارې نور سیسټمونه زه پر مخ بیا یم او ماما چې دی اکثره په خولۍ باندې پام کوي که څنګه او ډېر 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 ما باندې مهربانه دی د هغه زامن هم شته خو ما باندې ډېر پام کوي د هغه کسب چې ده د هغه په درپوش کسب د ما ته ښودلی کسب اوس بس د هغه برکت ده زه چلېږم ماشاءالله خلک ډېر رانه راضي دي او د خلکو په خوښه یعنې په فرمایش سره فرمایش چې ورکړي فرمایش کې مشکل نشته غټ واړه مایده خامې مثال سره شي پخی ټول سیستمونه راته وایي زه ورته خلکو ته برابروم دا خو د ماما والا ډېر ماما دې راځي که نه او ماما ډېر مهربانه دی واده خو به یې ته نه کړی بس او واده خو مې پلار کړی خو یعنې هغه هم راسره کومک کړی بس ته تخت د خوب تخت راته اخیستی دی په 20,000 کلدارې هغه وخت کې کلداره ټیم و ډېر خو در باندې خرچه کړې او بالکل ماما نه زه راضي یم استاد هم دی او ماما هم دی دغه ځلوبۍ دپاره د نورو کوم ځایونو څخه دغه خلک راځي چکر دپاره خصوصا دې د خوراک دپاره د خوراک دپاره که څه درته ووایم که څه خو ډېرې به زیاتې ښار نه خلک راځي چې راشي مثلا حتمن ځان سره وړي باولۍ نه راځي ښار نه راځي تر پېښوره پورې حتی تر یو سړی راغلی و لغمان نه یعنې هغوی ښه جلیبي په ځان لري هغه کې چارباغ کې بالکل ښه نامي نامي یعنې هغوی زمونږ استادان دي دلته راغی جلیبي واخیسته او امریکا ته ویې وړه ځان سره امریکا ته ویې وړه او بل زمونږ کلیوال ده دلته بر اوس هغوی ښار کې دي او ورونه چې ده ایټالیا کې دي دلته راغی تقریبا یو 15-16 کاله مخکې هغه ایټالۍ ته ویې وړه چا ورنه غوښتی و چې د بالاباغ جلیبۍ چې راغلی هغه ایټالۍ ته د بالاباغ جلیبي ځان سره راوړی بیا دوی چې نه 2 منه واخیسته او ویې وړه ایټالۍ ته نو واقعا وروره معلومیږي چې ماشاءالله اوس هم ډېر پخ کړي موږ چې ښار کې اکثره دکانداران ګورو نو یوازې سهار کې پخوي نو اوس چې موږ ګورو تقریبا غرمه ده نو تا غرمه کې هم اوس هم هغه دې لګی او پخوي نو دې نه معلومیږي چې والله مشتریان دې زیات دي هو الحمدلله الله نه راضي مشتریان هم ښه دي دا خو داسې ټیم دی سبایي مکتب ته ځمه او استادي بیا 11 بجې 15 باندې 11 بجې رخصتي ده بیا چې راغلم هغه ځینې بیا دلته پخوو داسې تازه تازه پخوو پوه شې زیات نه پخوو چې حساب خو مونږ تازه تازه پخوو 4 منه 5 منه پورې وځي 15 منه پورې او 15 منه پورې وځي ماشاءالله نو په داسې اطرافي کلي کې اطرافي بازار کې نو 15 منه غټ شی دی نو معلومیږي چې والله کاشت زیات دی هو الحمدلله نه ښه ده ماشاءالله ښه ده اوس دا یو خبره د دین هم زیات وته خو کاروبار نشته خلک غریب دي بعض خلک چې ښار نه راځي و هغوی زیات ورکوي کلي خلک چې ده کم حالي مثال مېلمه د کلي خلک بیا دومره نه حالي ډېره مننه استاده اوس موږ باندې ځلوبۍ خوري که نه ولې نه استاده ولې نه ټول جلیبۍ تاسو په خدمت کې تاسو زموږ مېلمانه یاستئ ژوندی اوس ډېره مننه زموږ دغه خپرونه کلیوالي او تفریح خپرونه ده که خپلو هېوادوالو ته څه پیغام لري یا څه غوښتل لري بس هېوادوالو نه دا غواړو خصوصا چې خارج کې د اول ورباندې سلامونه کوو هغوی ته ښه ژوند غواړو او بغیر باید د خپل افغانانو نه باندې پام وکړي دلته مثال زیات بیچاره خلک پروت دي کلي کې ولس کې کاروبار نشته کلي کې او وضعیت خراب دی مثال چې هغوی کار کوي باید لږ خلکو باندې هغه وکړي پام وکړي کومک ورته ټول کړي او راویلېږي په همدې هیله ډېره مننه خیر اوسئ ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ استاد محترم مننه سلام علیکم